ضرور پوښتنه کړې ده چې آیا زنانه باندې مانځه کې خپې پټول دا ضرور دي د خپو د ظاهر چې دی کوم. جواب دا دی چې په دې مسله کې لږ اختلاف شته د علماو ترمنځ، ځکه دې باره کې یو حدیث راغلی، هغه حدیث د وجې نه اختلاف راغلی. په دې خو د ټولو علماو اتفاق دی چې د زنانه ټول بدن عورت دی په مانځه کې، بغیر د مخ او د لاسونو نه. یعنی دې پټول په ضرور نه دي او نه به پټي. پاتې شوې خپې، نو د خپو په باره کې د جمهور علماو مذهب دا دی لکه حنابله، شوافیه، مالکین. دوی وایي چې زنانه باندې خپې پټول دا واجب دي، او شوافیه او مالکین وایي که چېرته خپې پټې نه کړي نو دا مونځ یې خراب دی، مونځ یې باطل دی، مونځ یې ماتېږي دې سره. یعنی دوی دا خپې پټول دا واجب او ضروري ګڼي. دوی سره دلیل حدیث د ابو داود دی د ام سلمې رضی الله عنها چې هغې نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه د هغې زنانه په باره کې چې هغه مونځ کوي صرف په یو لوپټه کې او دارنګې کمیس کې، یعنی لنګ یې نه اچولی، دې کې مونځ کېږي؟ نبي علیه السلام فرمایل اذا کان الدرع سابغا، که چېرته دا کمیس یې اوږه دي، دومره اوږه دي چې دا قدمونه ورته پټ کړي، نو بیا به کې مونځ کېږي. همدغسې حدیث امام مالک په موطا کې را نقل کړی دی چې یو زنانه د عروه بن زبیر رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه افاصلي فی درع و خمار، آیا زه مونځ وکړمه په لوپټه کې او کمیس کې؟ نو هغه ورته ویلي نعم اذا کان الدرع سابغا، او وایي که خو چې کله دا کمیس دومره اوږه دي چې خپې پټې کې، یعنې اوږه دي ده، بیا به کې مونځ کېږي. نو دې حدیث نه استدلال کړی جمهور علماو چې خپې پټول دا واجب دي. دویم قول د احناف علماو دی، او په حنابلو کې بعض علماو رایه ده لکه مرداوي د هغه دا رایه ده، او دا قول ابن تیمیه رحمه الله هم غوره کړی په حنابلو کې. دوی ویلي خپې پټول واجب نه دي، خو بهتر دی، افضل دی چې خپې پټې کړي. نو دې وجه نه ښه خبره دا ده چې زنانه باید خپې پټې کړي مانځه کې. خپې پټول ورته افضل او غوره دي، او که پټې یا نه لمونځ یې کېږي انشاءالله. لکه دا مسله اختلافي ده، خو که پټې کړي ښه خبره ده، خبره به د اختلاف نه موځي، او افضله خو ده چې پټې کړي. نو یو شی چې افضل نو باید عمل پرې وکړي.